دې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه هر چا نه تپوس هم مه کوئ دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستنو وایي نو روژه پې نه ماتېږي ټوله ورځ د نهاره تېره کړه خدای هم خوراک سکاک نه کوي تا د الله په یو صفت کې ځان شریک کړی و خوراک سکاک نه بې نیازه تا هم د خوراک سکاک نه بې نیازه وخت تېر کړی دی دغه وخت کې چې څه وی نو خدای پاک جبریل ته حکم شوی ملایکو ته چې وګرځئ او د روژه ماتي په دې څیزونو کې د جنت ساس کی ورته عزیزانو عرض مې دا ورځ ده مشقت کوا محنت کوا کار دې نه اوده اوسه روژه به مشغوله په تاشونو په چیسیانو کرمبوډونو په دې آرامتوبونو به روژې نه علما لیکي چې غیبت به نه کوې په روژه کې به پردي بد نه وی لکه څنګه چې په خوراک روژه ماتېږي په روژه کې د که د چا غیبت وکړو بعضې علماو مذهب دا دی چې د چا بد دی په روژه کې ووایي روژه پې ماتېږي نو موږ ټوله ورځ روژه به هم بد دی او فلان دې وجې نه سوچ کوو عزیزانو فکر کوئ خدای ته پکې رجوع شي تلاوت الله نه چا په خوب کې لیدلی و چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالې چې زه هغه کار وکړم الله ورته ووایي چې بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالې نو چې خدای ذات په کوم شي ډېر خوشحالېږي کار ډېر روژه ده د قرآن تلاوت که په خپله نه درځي زده یې که نشي زده کولی څوک چې وایي ته ورته ناست او بل دا چې روژه ماتېده دا یاد لرئ عزیزانو دا بعض دکانداران اگر باته دا خوشبویاں دا دکانونو کې لګوي دا اگر باته لګي چې د چا سپېږمو ته ننوتو نو روژه پې ماته شي یا دا سپېلني لګي کولو والا د ښار کې د ورځې ګرځي دا سپېلني دي چې قصدن په دکان کې یا په کور کې لګي کړه او لګي د سپېږمو ته ننوتو نو روژه غوږ کې دارو اچولو سره روژه ماتي سترګو کې دارو اچولو سره روژه ملیان ډېر دي الله دې امان راکړي صحیح مسلک د علماء دیوبند دا دی چې بیمار وي او په ستنه ټیک کېدی نو په ستنې والو باندې روژه نه ماتي ما په خبره پوهېږئ ستنې والو چې ډاکټر درته ستن هغه ستن که په رګ کې وه او که په غوښه کې روژه پې نه ماتي اوس چې لاړ شي تپوس به وکړي وای څنګه نه ماتي دارو چې دننه لاړ شي نو د دې یو مثال دوه معدې دي دوه یو معده د خېټې ده او یو معده د دماغ دا دواړه معدې بند دي کوم شی چې د خېټې معدې ته دننه نه یې تلی نو روژه پې نه ماتي په خبره پوه شوئ او کم شی چې د دماغو معدې ته دننه نه یې تلی نو روژه پې نه ماتي یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل ستنې دارو چې دي د هغې بذات دارو دننه معدې ته نه ځي اثر یې لاړ شي لکه ګل سړی بوی کي او روژه پې نه ماتېږي په یخو اوبو په اوړي کې ولامبې او هغه اثر او یخوالی دننه لاړ شي روژه پې نه ماتېږي نو داسې ذات د شي چې جوف د دماغو او جوف د معدې ته لاړ نه شي په دې روژه نه ماتېږي ما په دې خبرو پوهېږئ نو عرض مې دا و چې تش په ستنه کار کېده روژه پې نه ماتېږي دا د علماو او علماء دیوبند د تحقیق د 2-3 میاشتو ریسرچ نه بعد دا فتوا مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا اشرف علی تھانوی مولانا حسین احمد مدنی مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی ہند مولانا محمد شفیع مفتی پاکستان د دې ټولو متفقه طور دا فتوا ده چې په ستنې والو روژه نه اوس علماو چې وایي چې نه ماتېږي خو بلا د هغې په سر شوه نو تا ځان نه څه د ملا د پیازه زوی جوړ کړی دی چې هلکه ماتېږي که ملیان اوس ماته وایي چې په اوبو څښلو روژه نه ماتېږي والله چې په دې ټکي اوس خبره لکه چې هغه وایي چې غرمې ټایم کې یو کټوري اوبو روژه نه ماتېږي زما څه کار دی چې کم غم د بل چا په سر دی کار مې څه دی چې خپل لوی علماو اتقیاو بزرگانو د دین فتوا ورکړه نو زما ذمواري ختمه اوس علماو فتوا ورکړه چې روژه ده
زما ذمہواری ختم شو زبر روجه نیسم کمی اونلی و مجرم بی علماء فتور کا چه اختار ده کما روجه اونی و نو ده شیطان روجه بی ځکه چې د فتوی خلاف ورزي ده نو کم شی چې د بل په سري ته په څه بلا اخته چې هغه شیخ خپل سر لره سترګو کې دارو اچولو سره رنجو اچولو سره روجه نه ماتي غوږونو نه به احتیاط کوئ عزیزانو دا د روجې متعلق یو څو خبرې وي